لغمان ولایت کې 10 میگا واټه لمریز برېښنا پروژه پیل کیږي چې دا په حقیقت کې د دې تکمیل سره سم په لغمان ولایت کې 10,000 کورنۍ ته چې د برېښنا زمینه مساعدېږي. په حقیقت کې لغمان ولسونه خوشبخته ده چې دغه ډول لویه پروژه په لغمان کې پیلېږي. د دغې پروژې د تکمیل سره سم چې دی په لغمان ولایت کې په مختلفو برخو کې به ترقي او پرمختګ رامنځته شي. لکه د مثال په ډول اقتصادي پرمختګ د دغې پروژې د تکمیل سره سم چې دی په لغمان ولایت کې کوچنی او منځنۍ شرکتونه به دلته فعالیت باندې به پیل کړي چې د دغې شرکتونو د فعالېدو سره سم مختلفو خلکو ته د کار زمینه به برابرېږي، ځکه چې لغمان ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د نورو هیوادونو سره سرحد نه لري. نو بنان چې دغه پروژې د تکمیل سره سم په لغمان کې مختلف شرکتونه او کارخانې به فعالیت باندې پیل کړي. همدارنګه کاري فرصتونه خلکو ته برابرېږي. د دې پروژې د تکمیل سره سم یا د شروع سره سم چې دی په لغمان ولایت کې محلي خلکو ته چې دی لسګونه خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. همدارنګه دغه پروژه چې دی نسبت د نورو پروژو ته چې دی ګټوره ډېره زیاته ګټوره ده. لکه د مثال په ډول یو خو ګټه دا ده چې د چاپېریال د ککړتیا مخنیوی کیږي، ځکه دغه پروژه چې دی 10 میگا واټه لمریز برېښنا په لغمان کې چې کار باندې پیل کیږي او پای ته رسیږي، دا نسبت د نورو پروژو په نسبت چې دی ګټه زیاته ده. د چاپېریال د ککړتیا څخه ورباندې مخنیوی کیږي. همدارنګه په ښوونه او روزنه کې چې دی دغه پروژه ډېر تاثیرګذاره دی. لکه لغمان کې چې دی اکثره وخت چې دی برق نه وي، نو دغه پروژې د تکمیل سره سم په لغمان کې دولتي او خصوصي پوهنتونونه او ښوونځی د برېښنا څخه به برخمن شي او دغه برېښنا چې دی بیا د تعلیم او د تربیه کې چې دی ډېر مؤثرګذاره دی.